دا نن څنګه سیالۍ هم لګیا ده هغې په ضد باندې مطلب موږ یو پیغام ده دې خلکو ته چې دغه مخدره موادو نه ځان لرې وساتئ که هغه ځوان وي او که وړوکی نشهیي توکي خو د انسان یو ژوند زندگی تباه کوي او د انسان د ژوند زندگی پورې د هغه فامیل تړلی خپلوان ورسره هغه پورې تړلي نو چې ته نشه کوې ته خپلوان ته فامیل ته دوستان ته دا ټول ځان سره ځان ته په بدې لارې بیایې کور کې تاسو سره کشر وروڼه یي تاسو سره ماشومان یي همسایګان وي ما خو پیغام ځوانانو ته هم دغه ده چې څومره نشهیي خلکو نه نشهیي ځایونه څومره چې ځان ساتلی سئ همغومره به تاسو آینده روښانئ همغومره به تاسو ژوند کې پرمختګ کوئ UNODC سازمان د ملګرو ملتونو هغه سازمان دی هغه دفتر دی چې د مخدره موادو او جرم سره په دغه برخه کې دوی کار کوي دوی سره مبارزې په برخه کې کار کوي نو د هغوی او د کرکټ بورډ په ګډه همکارۍ باندې نن دغه برنامه تنظیم شوې ده او دلته دغه سیالۍ ترسره کیږي چې د دواړو لوبډلو په ترکیب کې د افغانستان کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ او د ون ډے او د الف لوبډلې او د کورني کرکټ لوبغاړي د دواړو لوبډلو په ترکیب کې شتون لري او نن دغه په زړه پورې سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي تر څو ځوانان تشویق شي ورزش ته راوبلل شي هغه کړنو ته راوبلل شي چې هغه د دوی د صحت په ګټه وي نه داسې کارونه دوی وکړي چې دوی خدای ناخواسته نشهیي توکي وکاروي او د دوی روغتیا ته تاوان ورسوي ښایسته